پرستو احمدي هغه سندرغاړې چې غږ یې د ایران د خلکو په زړونو کې انګازې کړي دي په یوه تاریخي شپه کې ژوندی او ځانګړی کنسرت ترسره کړ. دا کنسرت چې د کاروانسرا په نوم یادیږي په ژوندۍ بڼه د یوتیوب له لارې خپور او په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه راوپارول. گفتم که دل از مهر تو برگیرم و هیهات با این همه. پرستو احمدي په دې کنسرت کې پرته له جبري حجابه را څرګنده شوه او خپلو مینوالو ته یې د مینې او هیلو ډک پیغام ورکړ. هغې په خپل پیغام کې لیکلي: زه پرستو یم، هغه نجلۍ چې غواړم د هغو خلکو لپاره سندرې ووایم چې مینه ورسره لرم. دا هغه حق دی چې نشم کولی له هغه لاس واخلم. د هغه خاورې لپاره سندرې ویل چې د زړه له کومې ورسره مینه لرم. دغه پیغام او د هغې ژوندی کنسرت چې د تاریخ، هنر او موسیقي یو ګډ ترکیب و په داسې ټولنه کې د هغې مبارزې او هیلو انځور وړاندې کړ چې د ښځو غږ پکې تل له خنډونو سره مخ دی. من از دست تو. پرستو احمدي مخکې هم د 1400 کال د اعتراضي خوځښتونو پر مهال د ځوانانو له وینو په نوم د سندرې په ویلو سره د خلکو پام ځان ته اړولی و. دا سندره د ده لامل شوه چې د دغې ځوانې ایرانۍ سندرغاړې پر وړاندې قضایي دوسیې هم پرانستل شي. تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت.